الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. زما د اسلام عزتمندو مسلمانانو سامعینو حاضرینو رب العالمین مونږ او تاسو ټولو ته پته ده چې الله رب العالمین چې مونږ پیدا کړیو د خپل بندګۍ او د عبادت د پاره دا ټول انسانانو ته پته ده، ټولو مسلمانانو ته. الله رب العالمین ذکر قرآن کې امداسې فرمایي وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. دا انسانان او پیریان الله تعالی د خپل بندګۍ د خپل عبادت د خپل غلامۍ د پاره پیدا کړي. دا خو موږ او تاسو معلومات شته کنه. نن د الله په فضل او کرم سره دا مسئله بیانو چې ډیره مهمه مسئله ده چې دا عبادت چې مونږ کوو دا د څه دپاره کوو. انسان پیدا د عبادت دپاره دی، خو د دې عبادت مقصد څه دی؟ ګورې تاسو ټولو ته پته ده چې رب العالمین چاته محتاج نه دی، نه زمونږ بندګانو ته، نه زمونږ تهجدو ته، نه زمونږ روژو ته، نه زمونږ زکاتونو ته، نه زمونږ حجونو ته، هیڅ ته رب العالمین محتاج نه دی. خو د مونږ چې بندګي کوو د دې مقصد او د دې وجه هغه څه ده؟ نو الله رب العالمین قرآن کې عزیزانو دغه مقصد هم بیان کړی دی. مقصد دا دی چې د بندګۍ مقصد به صرف دا وي چې الله رضا شي، الله زمانه راضي شي. ګورئ کله چې تاسو منځونه کوئ یا روژه نیسئ یا زکات ورکوي، فوراً د انسان په ذهن کې څه راوستل پکار دي چې دا بندگی دا صرف او صرف د الله دپاره پکار ده. د دې وجه نه قرآن کې په دې موضوع باندې ډیر آیاتونه شته چې رب العالمین فرمایي چې نیکان بندگان چې بندگی کوي نو مقصد دا وي چې الله خوشحاله شي. لکه مثلا یو انسان دی د الله په لار کې خپل بدن هغه پیش کوي، جهاد فی سبیل الله کوي، خو مقصد به سوی الله قرآن کې فرمایي ومن الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله. څوک چې د الله په لار کې خپل بدن ورکوي، وینه تویوي، خو مقصد به دا وي چې الله زمانه راضي شي. یا انفاق فی سبیل الله کې ته او ته په یو غریب معنی، یو مسکین معنی، یو یتیم باندې خرچه کې، عزیزانو د اکثرو خلکو ذهن دا وي چې یو څوک راشي او زما تصویر وباسي او چې ما د غریب سره یو 2 روپۍ، 10 روپۍ، 1000 روپۍ د وړو وغیره د دې امداد مې وکړو. یا مثلا چې عمرې لذي ځان له تصویران وباسي په فیسبوک او په نورو دغې شیر کې، نو عزیزانو دا کول دا نه دي پکار. ځکه ته چې کوم عمل کې په دې زړه کې دا راوله چې رب العالمین زمانه راضي شي. الله قرآن کې همداسې فرمایي ومثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله. مؤمنان که خپل بدن الله ته پیش کوي، مؤمنان که یقیمون الصلاة منځونه کوي، مؤمنان که خرچه کوي د الله رب العالمین په لار کې، مقصد به صرف دا وي چې زما رب راضي شي. او کله چې دا خبره دې زړه ته ورکته شوه نو بیا په دې عباداتو کې یو لذت دی، په دې بندګۍ د رب العالمین کې یو خوند دی عزیزانو، نو بیا دغه انسان هغه حاصلولی شي. د ټولو نه اول خدا خبره چې رب العالمین چې راضي شي نو دا څومره اندازه کې
خوشحالي په دې باندې پکار ده. دا څومره نعمت دی چې الله خوشحاله شو، الله خوشحاله نشو ناراضه شو. متوجه که نه؟ دا یاد وساتئ عزیزانو. مونږ او تاسو چې بندګي کوو غټ مقصد هم په مقاصدو د بندګۍ کې دا وي چې مونږ جنت والا جوړ شو. دا مقصد دی که نه دی؟ د جهنم نه بچ شو. زما عزتمندو په بندګۍ کې د اولنې مقصد هغه دا راوستل پکار دی چې الله زما نه راضي شي. دویم مقصد دا چې زه د جهنم نه بچ شم، د جنت والا جوړ شم. د دې وجې نه په صحیح حدیث کې هم داسې راغلی او قرآن کې هم راغلی چې د جنتونو نه لوی نعمت دا دی چې د دې بندګانو نه الله راضي شي. د جنت نه ګوره په جنت کې څومره ښکلاګانې، څومره نعمتونه، دیدار د رب العالمین چې احب شیء د ټولو نه محبوب ترین نعمت د الله د طرف نه هغه په جنتیانو دا دی چې الله ورسره ملاقات کوي. د هغې نه هم لوی نعمت کم چې د حدیث نه معلومیږي د قرآن نه غدا دی چې د الله د طرفه دا اعلان وشي چې زه د تاسو نه راضي یم، خوشحاله یم، زه به تاسو ته غوسه کېږم نه، زه به د تاسو نه ناراضه کېږم نه. قرآن کې رب العالمین فرمایي سورة توبه کې وعد الله المؤمنین والمؤمنات. الله رب العالمین د مؤمنانو نارینه او مؤمنانو زنانو سره دا وعده کړې ده. د څه وعده کړې ده؟ جنات چې الله رب العالمین به دوی له جنتونه ورکوي. جنتونه به وي، داسې ښکلي ښکلي باغونه به وي، د هغې نه لاندې به قسمه قسم نهرونه او سیندونه بهیږي. خو رب العالمین به دام فرمایي چې ورضوان من الله اکبر. د الله د طرفه رضامندتیا او د الله د طرفه دا اعلان چې بندگانو اے جنتیانو زه د تاسو نه راضي یم. دا د دغه جنتونو نم ډېر لوی نعمت دی. اکبر معنا دا ده چې د دې جنت نم لوی نعمت دا دی چې د الله د طرفه دا اعلان وشي چې د بندگانو نه الله راضي دی. زما عزتمندو په دنیا کې که سړی هر څومره خوشحاله زندگی تیری خو پابند زندگی وي. اوس مثلا ګناه ته د زړه کېدو خو چې قدم دې ورنږدې کو واپس دا دې په تصور کې راغله چې الله ماته اجازه نه ده کړې واپس به د ګناه نه رارستو شي. نور یو څه ته د زړه کېږي د دې ټول نه به رارستو کېږي. خو په جنت کې بیا دا زندگی نه د عزیزانو ازادي ده چې کوم طرف ته ځې، په کوم طرف باندې روانېږي، په هر یو عمل چې کې نو الله رب العالمین د طرفه تا ته اجازه ده او الله د تا نه خوشحاله او تا نه راضي دی. صحیح حدیث کې راغلی عزیزانو په بخاری شریف کې کتاب الایمان کې دا حدیث دی چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي اذا دخل اهل الجنة الجنة، کله چې جنتیان جنت ته لاړ شي نو الله رب العالمین به ورته وایي هل رضیتم، تاسو خوشحاله؟ دا جنتیان به وایي وما لنا لا نرضى وقد اعطیتنا ما لم تعط احدا من خلقك. ای الله مونږ به ولې نه خوشحاله کیږو؟ تا خو په دې جنت کې مونږ له داسې څه راکړل چې په مخ د ځمکه د مخلوق له نه ورکړي. الله رب العالمین به ورته وایي الا اعطیکم بافضل من ذلکم. دا کوم نعمتونه چې په دې جنت کې ته میلاو شو چې نه یره شته، نه غمونه شته، امن دی، خوشحالی ده، ځواني د بوډاوالې نه راځي، صحت د بیماری نه راځي، تندرست او توانایی ده، په انسان کې کمزوروالی نه راځي، همیشه د الله سره ملاقاتونه دي، د پیغمبر سره ملاقات دی، خایست د الله درکړی دی، د اواز خایست رب العالمین درکړی، بیبیانی الله درکړی دي، ښکلي منظرې الله درکړی دي، غمونه نشته، لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. خو د دینه در لوی نعمت بل نه در کومه. جنتیان به وایي چې و ای شیء افضل من ذلک، ای ربا د دینه به مورا خو نور نعمتونه شته. الله به وایي او اليوم احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم ابدا. نن زه د تاسو ته دا اعلان کوم چې زه د تاسو نه راضي یم، زه به پس د نن نه تاسو نه ناراضه کېږم نه. نو عزیزانو مقصد د مسلمان په بندګۍ کې دا دی که نه دی چې الله را ناراضي شي او چې الله په خپله اعلان وکړي چې زه د ناراضي یم، نو دا د خوشحالۍ خبره ده که نه ده؟ دې وجې نه الله قرآن کې فرمایي ورضوان من الله اکبر. د الله د طرفه
لوی نعمت په نعمتونو کې هغه هم دا دی په جنت کې چې د الله د طرفه دا اعلان کیږي چې زه د تاسو نه راضي یم. دا خو عزیزانو تمهید او مقدمه او مختصر خبرې شوې. اوس راځو دې خبرې لا چې موږ به په دې دنیا کې کوم داسې اعمال وکړو چې الله زمانه راضي شي. دا حرص پکار دی که نه دی چې الله داسې یو نعمت سړي له ورکوي چې د جنت نه لوی نعمت دی چې د الله رضایت دی، د الله خوشحالي ده. نو داسې اعمال شریعت موږ ته ښودلي دي. او بالکل عزیزانو آسان اعمال دي، خو که موږ او تاسو پکې سوچ او فکر وکړو دا په خپله زندګۍ کې راولو. یو څو اسباب بیانو عزیزانو. اول آسان د ټولو نه اول دا دی چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمای السواک مطهرة للفم ومرضاة للرب. د مسواک استعمال دا د الله رب العالمین د خوشحالی سبب دی. الله رب العالمین چې تا نه راضي کیږي د مسواک په استعمال باندې. یو خو د خولې صفاییم ده، بل په دې نیت باندې مسواک استعمالوه چې الله زمانه راضي کیږي. او دلته په دې سعودي عرب کې عزیزانو تاسو ګورئ د عرب په دې سنت باندې ډېر عمل کوي چې مونځ ته ودرېږي مسواک، چې اودس کوي مسواک، چې اسم چېرته رواني مسواک استعمالول. دا ولې دوی ته دا فضائل معلوم دي. نبی صلی الله علیه وسلم چې کله د خوب نه به راپاڅېدو د شپې کان یشوس فاه بالسواک، اول عمل چې به نبی علیه السلام شروع کو هغه به مسواک استعمالو. عائشه رضی الله عنها فرمایي چې کور ته به راننوتو اول ما يدخل بیته یبدأ بالسواک، اولنی شروع دا به مسواک استعمالو. کله چې نبی علیه السلام وفات کېدو د نبی علیه الصلاة والسلام سر مبارک د عائشه رضی الله عنها په غېږ کې ابو عبدالرحمن ابن ابي بکر د عائشه رضی الله عنها ورور هغه رانوتو چې د نبی علیه الصلاة والسلام د زنکدن حالاتو هم په دغه حالاتو کې د عبدالرحمن ابن ابي بکر سره مسواکو. نبی علیه السلام اشاره وکړه چې دا مسواک زمان پکار دی. عائشه رضی الله عنها پوه شوه، فورا د هغه نه مسواک واخیسته او نرم یې کو او رسول الله صلی الله علیه وسلم لی ورکو. زما عزتمند ورونو، د نبی صلی الله علیه وسلم اخیرنی عمل امداو چې مسواک استعمالول او بیا داسې فضیلت ورسره یو ځای که چې مرضات للرب، الله په دې راضي کېږي. د دې وجې نه حدیث کې راغلی نبی علیہ السلام فرمایي که زما په امت باندې ما سختی نه کولې لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند كل وضوء، په بعض روایتو کې عند كل صلاة. خو په امت باندې تکلیف راځي، امت په مشقت کې اخته کېږي، کنه دا مې فرض کړی وی چې هر اودس او هر لمونځ ته مسواک استعمالوئ. فرض نه دی خو اجر یې هماغه شانتې ډېر دی عزیزانو. نبی علیہ السلام ځکه فرمایي طهروا افواهکم للقرآن، کله چې د قرآن تلاوت کوئ مخکې د هغې نه تاسو مسواک استعمال کوئ. نو زما عزتمندو یو د هغې اسبابو نه چې دغه لوی نعمت په انسان ته ملاویږي چې هغه نعمت د الله د رضا دی، الله پې خوشحالیږي، الله پې راضي کېږي، مسواک استعمال دی. انشاءالله په دې به عمل کوو که نه؟ اسانه خبره ده او اجر ډېر زیات لوی دی مسواک استعمال. دویم د دین او آسان عمل هغه دا دی عزیزانو چې کله انسان خوراک وکي او رب العالمین تعالی رزق درکو، د خوراک نه رستو ته الحمدلله ووی یا اوبه دې وڅښلې یو ګوټه او ته الحمدلله دې وویله. ګوره رزق هم د الله تعالی دې وخوړو، الله درکو که نه؟ او د الله رب العالمین د رزق د خوړلو نه رستو ته الحمدلله دې وویله. آسان ذکر دی الحمدلله، دا خو چا نه هېرېږي که نه؟ یو خو اوږدې اوږدې دعاګانې دي چې الحمدلله الذي اطعمني هذا ورزقنيه من غیر حول مني ولا قوه. نورې دعاګانې که نور هم زده نه وي عزیزانو، دا خو هم زده دی چې الحمدلله. تاسو ووایئ الحمدلله د هر روټۍ نه رستو او د هر څکاک د هر د اوبو څکلو نه رستو زما عزتمند ورونو الحمدلله ویل. دلیل واورئ، مسلم شریف کې دا حدیث دی چې ان الله لیرضى عن العبد ان یأکل الاکلة فیحمده علیها. الله د هغه انسان نه راضي کېږي، خوشحاله شو رب العالمین د تا نه
چې خوراک دی وکړو د خوراک نه وروستو ته الحمدلله ووې چې الحمدلله یا ربه ټول نعمتونه ستا د طرفه دي ټول د کمال صفتونه دا تا لره دي رب العالمین نو الله د ناراضي شو آسان عمل دی که نه دی او یشرب الشربته یا اوبه دې وڅکلې او د اوبو نه ګوټ نه وروسته تا الحمدلله وویل عزیزانو کله چې ته د خوراک نه فارغ شي یا د اوبو نه فارغ شي اکله ویلی کېږي وجبة من الطعام امام نووي رحمه الله فرمایي یو ټیم خوراک نه وروستو ته الحمدلله وویله رب العالمین د ناراضي شو عزیزانو رب السماوات والارض د اسمانونو او د ځمکو رب د ټولو کائناتو مدبر زمونږ او ستاسو پیدا کوونکی ذاته هغه ذات چې چاته محتاج نه دی او دومره په وړوکي عمل د تا نه راضي کېږي نو دا به زمونږ بدقسمتي نه وي چې مونږ ورځ شپه څو ټیمه خوراک کوو څو ټیمه اوبه څکو او زمونږ د خولې نه چېرته الحمدلله راونه وځي زما عزتمند ورونو یو د هغې اعمالو نه چې انسان هغه الله ترې نه راضي کېږي هغه دا دی چې انسان خوراک وکړي یا څکاک وکړي اوبه وڅکي او د هغې نه وروسته الحمدلله وایي زده شو که نه دا هم اسان عمل دی که نه دریم زما عزتمند ورونو خپل اعمال دا د صحابه کرامو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ښودلی شوي قانون مطابقه د هغوی تابعداري کول یعنی د خپل زندگی د بچپن نه واخله تر د بوډاوالي د مرګه پورې ستا په ژوند کې ماشوم پیدا کیږي سنت دی دا د پیغمبر په طریقه د صحابه کرامو په طریقه دغه خوشحالي مناول واده راځي د نکاح مسائل دا د پیغمبر په طریقه باندې عملی کول مړی راغی د پیغمبر په طریقې خښول مونځ کول اودس کول روجا وغیره خپلو خپلوانو سره راشه درشه ټول د صحابه کرامو په طریقه یعنی بدعات په دین کې نه پیدا کول نو دا هم علامه ده دی ده چې الله په دې د انسان نه راضي کېږي صحابه نه چې الله رب العالمین دا اعلان کړو چې زه د تاسو نه راضي یم الله قرآن کې وجه ذکر کړی چې وجه دا وه چې دغه خلکو تابعداري د پیغمبر کړې وه او وروستو چې کوم خلک را روان دي د دې صحابه کرامو تابعداري وکړه الله به د دوی نه راضي کېږي الله قرآن کې فرمایي والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار هغه نیکان خلک اولني خلک چې هغه مهاجرین او هجرت کړو د نبی علیه الصلاة والسلام سره مهاجرین و انصار والذین اتبعوهم باحسان او هغه خلک چې چا تابعداري کړې ده او څوک تابعداري کوي د دغه صحابه کرامو د صحابه کرامو په نقش قدم باندې ځي نو نتیجه څه رضی الله عنهم ورضوا عنه دا څوک چې تابعداري کوي د صحابه کرامو د نقش قدم د صحابه مطابق خپل زندگی جوړوي الله د دغه خلکو ناراضي دی اعلان کوي رب العالمین چې زه د تاسو ناراضي یم ورضوا عنه او دا خلک هم د الله ناراضي دي دوی هم خوشحاله دي په ایمان او په دین سره خوشحاله یې کنه یو اعلان خدا شو الله د ناراضي دی دویم دا شو واعد لهم جنات تجري تحتها الانهار الله د دغه خلکو د پاره چې خپل هغه مشعل حیات او خپل هغه نظام زندگی د صحابه کرامو د تابعین او د صحابه کرامو دا غوی په نقش قدم باندې برابر کړي وي دا غوی په طریقه باندې ځکه دا غوی تعریف الله کړی دی چې دغه خلک د ځان نه طریقه نه خپلوي پیغمبر لیدل صحابه کرام دیو جن بعض آیتونو کې داسې راغلي که کم انسان د صحابه د لارې نه یتبع ومن یتبع غیر سبیل المؤمنین بل لاره اختیار کی نو نوله ما تولا الله وایي موږ بیا واړو بل طرف ته دغه خلک چې کوم دي دا به جهنم لذي که څوک د صحابه او هغه لار هغه نه خپلوي دین کې چې دا بدعات پیدا کېږي عزیزانو وجه هم دا ده چې د صحابه په نقش قدم د صحابه په لاره خلک نه ځي دیو جن امام ابن کثیر و فرمایل و بدعت کم نه پیژندو لنډ تعریف داره چې کل قول و فعل لم يثبت عن الصحابه فهو بدعت هر هغه قول هر هغه فعل هر هغه کار هر هغه رواج او هر هغه طریقه چې د صحابه نه ثابت نه ده دا بدعت دی ځکه چې کله خیر کار وینو صحابه کرامو په هغه تعول را تک کړي
خلاصه دریم سبب دا شو عزیزانو چې د صحابو په نقش قدم خپل زندگی برابرول کوشش کوله. صحیح شو پوه شوئ که نه انشاءالله؟ نو دا یو د هغې اسبابو نه دی چې انسان پې د الله رب العالمین رضا، د الله رب العالمین خوشحالي هغه حاصلولی شي. د دې آیات نه معلومیږي چې دا ځانونه په ډلو ټپلو په پارټیانو کې مه تقسیموئ. ګورئ دا پارټیانې چې څومره ډېرې شي دومره په دې کته خلکو کې جګړې، یو بل سره اختلافات، یو بل سره حسدونه، کینی، بغضونه دا پیدا شي. یو پارټي ده چې هغه د اسلام ده، یو لیډر دی چې هغه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی، یو طریقه ده چې موږ ته صحابه کرامو راوړې ده. هم په دې کې اتفاق دی. د دې نه ورا خو که څوک بل یو شیز پیدا کوي او په هغې کې اتفاق ګوري نو دا خطا ده. الله ځکه قرآن کې فرمایي واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. که غواړئ اتفاق پیدا کوي نو الله چې کومه رسۍ رالیږلې چې هغه د وحي رسۍ ده، قرآن او حدیث، په دې باندې لاړ شئ په فهم مطابق د صحابه کرامو باندې. صحابه کرام ځکه چې هغوی موږ ته دا دین را رسولی دی. بل زما عزتمند ورونو یو بل سبب چې دا اکثرو مسلمانانو کې نن سبا هغه یا نشته یا کمزوری دی. شته په ډېر مسلمانان داسې هم دي چې الله رب العالمین ورته توفیق ورکړی، هغه دا دی چې د الله سره سیده چلیدل. په پښتو کې ترجمه دا ده، عربي کې دې ته ویل کېږي الصدق مع الله فی الاقوال والافعال، چې ستا دا ژبه هم رښتیا وایي او ستا زړه هم رښتیا وایي. دروغ مه وایه، الله تم دروغ مه وایه، د الله دین تم دروغ مه وایه، د الله د دین سره چل ول مه کوه. رښتیا رښتیا په دې دین باندې روان شه چې خبره کې رښتیا وایه. رښتیا ویل عزیزانو نن سبا دا ډېر کم دي. او نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي علیکم بالصدق، ای زما امتیانو رښتیا رښتیا وایي. تاسو چې دی که رښتیا په خپل ځان کې پیدا کړل فإن الصدق ینجي، دا رښتیا به تا خلاصوي، ازادوي د مصیبتونو، امتحاناتو، د عذابونو نه. وإیاکم والکذبه، د دروغو نه ځان وساتئ. دا دروغ چې دی یهدي الی الفجور، دروغ دی ګناه ته راکش کوي. او دا ګناهونه وإن الفجور لتهدي صاحبها الی النار، دا دروغ چې دی دا دی به ګناهونو ته راکش کوي او ګناهونه د جهنم ته راکش کوي. زما عزتمندو د ټولو ګناهونو جرړه اهل علم لیکلي پس د شرک نه، بلکې شرک هم چې دی دا د دې جرړه دروغ دی. ولې دا خلک د الله سره شریکان جوړوي؟ دروغ وایي دا د الله نعوذ بالله نازولی دي. عیسیان وایي د عیسی علیه السلام د الله زوی دی، یهودیان وایي عزیر د الله زوی دی نعوذ بالله. دا هندوان چې دي دوی وایي دا بوتان چې دي دا د الله دپاره زمونږ یو سپارشیان دي. دا ټول دروغ دي که نه دي؟ دروغ دي که نه؟ او دا رنګې په خپلو اعمالو کې هم سوچ وکئ. دروغ ویل دا څومره ډېر شوي. څوک تا ټلیفون وکړي چېرته یې ته به ښه په کمره کې، ښه به په کور کې، یاره لږ بازار ته وتی یم، دروغ به وی. دا ټول دروغ دی عزیزانو. دروغو نه ځان ساتله. د سلفو صالحینو په زمانه کې یو سړی راغی بد عمله غوندې و، یو نیک عالم ته یې وفرمایل چې ما ته یو نصیحت وکړه. هغې ویله نصیحت دا دی چې لا تکذب، دروغ مه وایه. هغه ویل دا څنګه نصیحت دی؟ داسې نصیحت راته وکړه چې زړه مې نرم شي. وایي نه بس لا تکذب، دروغ مه وایه. ایسته ترې لاړو، بله ورځ دی د شپې روان و د غلا پسې. کور ته چې ورنږدې شو د کم کور نه چې غلا کوله، په دغه ټیم کې دغه عالم وینا یې ځان ته رایاده کړه چې دروغ مه وایه. وایي هغه راته یو نصیحت کړی، ته ودرېږه سوچ وکړم. نو وایي چې ومې کتل او سوچ مې وکړو چې کور کې رانه تپوس وکړي چې دا پیسې چیرته وي، ضرور به دروغ وایم چې دا پیسې دا ما یا ګټلې دي یا ملګري را کړي. رښتیا خو نشم ویلی چې ما غلا کړې ده. نو دغه ځای کې غلا پرېښوده. بله ورځ بل یو د ګناه کار پسې روان شو. نو بیا هم دغه سوچ یې وکړه کور کې به څه ویم، رښتیا خو نشم ویلی. نو چې دروغ یې پرېښودل ټول ګناهونه ترې پاتې شو. د دې وجې نه الله رب العالمین هم قرآن کې فرمایي چې تاسو رښتیا رښتیا وایي. رښتیا دوه قسمه دي عزیزانو، یو د زړه رښتیا دي او یو د خولې. دواړه چې کوم دی په دواړو کې په زړه کې هم صادق اوسېږه او په خوله باندې هم. الله رب العالمین ځکه هم فرمایي چې په ورځ د قیامت هغه خلک چې دروغ جنان دي ته به دا ورځ د قیامت کې هیڅ فایده نه میلاویږي.
هذا یوم ینفع الصادقین صدقهم دا داسې ورځ ده چې په دې ورځ باندې رښتینو انسانانو ته چې د خولې خبرې رښتیا وي د خولې خبرې چې کولې ټولې رښتیا ویله د الله خبره به بیانوله د پیغمبر خبره به بیانوله هسې په خبرو کې به رښتیا ویله نو الله فرمایي چې دې خلکو ته فایده ورکوي نن ورځه جنات تجري من تحتها الانهار الله رب العالمین فرمایي چې دا رښتیا څوک وایي خو جنتونه دي او دویم زمونږ مقصد پکې دا دی چې رضی الله عنهم ورضوا عنه الله د دوی نه راضي دی الله ترې خوشحاله دی څوک چې رښتیا وایي او دوی د الله تعالی نه خوشحاله دی الله ورته په زړونو کې سکون اچولی دی ذلک الفوز العظیم لویه کامیابي هم دا ده چې الله د تا نه راضي شي او الله چې راضي کېږي عزیزانو عمل اسان دی که نه دی رښتیا ویله او دروغو نه ځان ساتله دا رښتیا چې مونږ ویله دوه قسمه ده یو په زړه کې یو په خوله بعضې خلک په خوله رښتیا ووایي خو په زړه کې واپس ویلي چې داسې به نه کوم داسې ده که نه د منافق علامه هم دا ده چې زړه کې یو څه یو په خوله یې بل څه وي الله قرآن کې فرمایي فعلم ما في قلوبهم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم الله د دغه صحابه کرامو نه چې د پیغمبر سره بیعت کړو د ونې د لاندې الله ته ناراضي دی ولی ځکه الله ته د دوی د زړونو رښتینولي معلومه وه الله ته راضي دی ګورې د خبره کې سوچ کوئ د کم انسان چې زړه صفا و الله سره صادق و الله سره دوکه مقصد نه و د الله د دین سره د الله د کتاب سره د الله د پیغمبر سره د الله د پیغمبر د صحابه کرامو سره نو دا انسان چې کوم د دین الله راضي کیږي زما عزتمند ورونو دا څلورم سبب شو چې انسان کله کوشش وکړي او خپله ژبه کنټرول کړي د دروغو نه رښتیا ویناګانې کوي او دارنګې په زړه کې هم دی رښتینې وي رښتیا دا هم دي چې ته کله خبره کې واقعه بیانې رښتیا واقعه بیانوه د دروغو منګړت قصې بیانول دام دروغ دي چې ته هسې بس د خلکو د خوشحالولو دپاره چې یوه ناشنا قصه ته کومه او داسې وشو بې دلیله دا ټول دروغ دی عزیزانو قرآن کې ښکلې قصې شته نبی صلی الله علیه وسلم په سیرت کې د نبی علیه السلام په احادیثو کې ښکلې واقعات شته د صحابو په سیرت کې ښایسته قصې شته هغه خلکو ته بیانول پکار دي دا د دروغو د خوبونه دا بیانول دام د دې آیات خلاف دی په داسې خبرو الله تعالی د انسان نه ناراضه کیږي عزیزانو یو بل سبب عزیزانو چې الله رب العالمین په د انسان ناراضه کیږي هغه دا د آسان د امتحانات او مصیبتونه خو الله د طرفه په هر چا راضي کنه کله چې انسان اسلام راوړی وي ایمان راوړی وي او د دنیا کې د ژوند کوي خامخا به په د امتحانات راځي داسې انسان په مخ د ځمکه نشته چې هغه ته ټینشن نشته دا چې څومره تاسو ښکلي انسانان ګورئ ظاهرا خو ښکلی لباسه په ښکلو ګاډو کې ګرځي او هر قسم سهولیات ورته والله ته ورسره 15 منټه کښېنه چې د هغوی څومره مشکلات دي دا بادشاهان چې کوم دي چې دوی ته څومره مشکلات دي نو دا مشکلات چې راځي عزیزانو دا د الله د طرفه یو امتحان دی دا دنیا جوړه د امتحان د پاره را الله قرآن کې فرمایي الذي خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا دنیا چې الله تعالی پیدا کړې ده مرګ او ژوند پیدا کړی دی نو خامخا پتا سو به امتحان کې چې کوم یو پتا سو کې ښایسته عمل والا دی ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال ولنبلونكم بشيء من الخوف الله فرمای خامخا به پتاسو امتحانات راولما کله به در باندې ير راولم د دشمن اغا غلبه به پتا باندې راولم یریږي با بشيء من الخوف والجوع کله بګرانی راځي منګای برازي ولګ برازي دام د الله د طرف یو امتحان دی ونقص من الاموال کله پیسې نوي والثمرات کله زمکه کې آمدن یعنی نوي میوه به ختم شي غنم دانه وغیره دا به ختم شي دا امتحانونه برازي خدای امتحانونو کې کامیاب څوک دی هغه خلک دي الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون چې صبر وکړي چې صبر وکړو دغه خلک کامیاب دي نو امتحانات دا راځي الله قرآن کې فرمایي که بعض انسانان اکثر خلک ویره ماته ټینشن نه ماته داره
عزیزانو له ټینشن ښکلی علاج اول دا دی چې ته دا سوچ وکړه چې دا ټینشن صرف ما ته دی که ټولې دنیا ته دی. الله قسم کړی دی لا اقسم بهذا البلد، الله وایي زه قسم کومه بهذا البلد د مکې په دې ښار باندې، وانت حل بهذا البلد او قسم کوم په دې چې ته په دې مکه کې اوسېږې، ووالد قسم می دی په هر پلار باندې، وما ولد او په هر بچی باندې. سلور قسمونه شو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم څومره نیک انسانو او دارنګې ټول پیغمبران په هغوی څومره امتحانونه راغلي. دا ولې ځکه الله قسم کړی دی. سلور قسمونه، لام به د تأکید دپاره، قد د تأکید دپاره چې لقد خلقنا الانسان فی کبد، هر انسان باندې مشقت راځي، هر انسان باندې رب العالمین امتحانات راولي. امتحان به راځي خو ځان به نه فیل کې. دا جزع پزې به نه کې چې ارزه کې ناستې مړه زما کاروبار داسې او مور مې داسې او پلار مې داسې ورونه مې داسې او بس دا ردې بدې دې شروع کړي. نه، خولې ته به تاله وراچوي او په دغه ټیم کې به دا وایي چې انا لله و انا الیه راجعون. او ته به صبر کې چې صبر دې وکړو او صبر داسې نه په زړه کې به ته د اجر طلب هم د الله نه غواړې. دې ته احتساب وایي. ای الله ستا د طرفه دا مصیبت دی، ای الله ستا د طرفه امتحان دی، الله زما په صبر دی، زه به چاته فریاد نه کوم، زه به چاته شکایت نه کوم. الله لاسونه تا ته پورته کوم، ته مې ربې، ته مې د جړا ځای، ته مې د فریاد ځای رب العالمین، ته زما دا مشکلات حل کې. رب العالمین ته به فریاد کې. نو چې کله انسان باندې مشکلات راغله او د صبر وکړو نو دا انسان دین الله رب العالمین راضي کیږي. او هر انسان باندې مشکلات شته کنه، نو ته په صبر کوه الله به تا نه راضي شي، او چې الله د ناراضي شو به مزه کوه. حدیث کې راغلی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي ان عظم الجزاء مع عظم البلاء، غټي غټي بدلی چې الله تعالی ورکوي د غټ غټ امتحانونو نه وروسته چې څومره پتا امتحانات ډېر راغلل دومره الله تا اوچتوي، تعالی ترقي درکوي. بیا پیغمبر وفرمایل وان الله اذا احب قوما ابتلاهم، الله تعالی چې د کوم قوم سره مینه کوي نو په هغوی ضرور امتحان راولي. ځکه آسی په راحت کې خو هر سړی وایي چې زما الحمدلله په ما ډېر ښه حالات دي، خو د انسان د ایمان پته دا په مشکلاتو کې، په بیماریو کې، په تکلیفاتو کې پته لګي. عام په زمونږ استاسو په د انسانانو کې هم داسې یو دغه دی. عبدالرحمن بابا دا یو شعر په راحت کې خو به هر سړی د یار شي، یار هغه دی چې په سخته کې پکار شي، چې امیر وي هر سړی ترې نه تاویږي، چې غریب شي هر سړی ترې نه بیزار شي. په سخته کې د ملګري پته لګي چې زما ملګری څوک دی، او په سخته کې د انسان هم پته لګي چې یاره ما کې څومره ایمان دی. نو د دې وجې نه چې ستا د ایمان پته ولګېږي رب العالمین پته امتحان راولي. ان الله اذا احب قوما، نو کوم چې نیکان بندگان وي هغه په صبر وکړي الله ولا درجات اوچت کړي. وګورئ په دې حدیث کې الفاظ داسې دي. نبی علیہ السلام فرمایي فمن رضی فله الرضا، که څوک په دې مصیبت باندې د الله نه راضي شو چې د الله د طرفه زما هیڅ ګیله نشته د خپل رب نه او هیڅ شکایت نه کومه، بس الله ما ته لیکلی دی او زه په دې مشکل او په دې مصیبت باندې د الله نه راضي یم، نو الله فرمایي، نبی علیہ السلام فرمایي فله الرضا، الله به د دې انسان نه خوشحاله شي. ومن سخط، او که څوک ناراضه شو غصه شو چې دا بس مصیبتونه دي او زما په سر دی، نو فله السخط، مصیبتونه هم در باندې راغل او الله هم درنه ناراضه شو. ورځ د قیامت هم هغې کې د تاوان والا جوړ شولې، نو ورځ د قیامت هم دې خرابه شوه، آخرت هم دې خراب شو، مصیبت خو در باندې هسې براتو. او ورسره ستا د دې جزعو، ستا د دې فریادونو، ستا د بېځایه د ګیلو، ستا د بې صبرۍ، ستا د ناشکرۍ د وجې نه هغه الټه چې کوم د رب العالمین هم درنه ناراضه شو چې ته صرف په راحت کې وي خو د الله نه خوشحاله وي، او چې راحت کله ختم شو نو ته بس اوس وایې چې نه زه مصیبتونه دا نه برداشت کومه. نو زما عزتمندو بل سبب د اسبابو نه هغه دا دی چې موږ الله خوشحالول غواړو چې هر قسم مشکلات در باندې راغلل نو ته په دغه ټیم کې دا کلمه وایه چې انا لله و انا الیه راجعون. اللهم اجرني في مصیبتي واخلف لي خيرا منها، ای الله مال په دې مصیبت کې اجر راکې او د دې عوض مال خسته خسته عوضونه راکې. نو داسې انسان چې کم دی دغه انسان رب العالمین هغه راضي کیږي. اخرنی سبب به بیان کو، اسباب ډیر دي. یو سبب دا دی چې دعا غوښتل. عزیزانو انسان به دا دعا کوي چې الله زما نه راضي شي،
عمل بم کې، مونځ بم کې، روژه بم نیسي، عمره بم کې، صدقه بم کې، یو غریب سړي ته پیسې هم ورکړي خو بیا به واپس راځي دعا بم غواړي، الله زما نه راضي شي. زړه کې به غرور، تکبر، عجب دا به نه راولي چې وګوره ما ډېر غټ کار وکړو. ګورې دا اعجاب او دا عجب چې کوم دی دا ټول نه خطرناکه بیماري ده. اکثر امت د نبی علیه الصلاۃ والسلام په دې بیماری کې مخته دی. هیڅوک نشته تا یو عمل وکړو بس ته ځان درته ډېر اوچت اوچت ښکاري. اعجاب دې ته ویل کېږي چې ځان درته سم اوچت ښکاري او دا نور انسانان درته بالکل هغه سپک سپک درته ښکاري. زما عزتمند ورونو ځان ته به په اوچت نظر نه ګورئ، ځان ته به په ټیټ نظر ګورئ، بل مسلمان ته به په اوچت نظر باندې ګورئ او دا دعا به غواړئ چې الله زما نه راضي شي. د دې وجې نه سلیمان علیه السلام د پیغمبرانو دعا غم دا وه چې رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی. ای الله ماله توفیق راکې چې زه ستا د نعمتونو شکریا ادا کم، هغه نعمتونه چې تا په ما کړي وعلى والدی تا زما په مور او پلار باندې کړي، وان اعمل صالحا ترضاه او توفیق ماله راکې چې زه نیک عمل وکم په دې خاطره چې ته زما نه راضي شې. ای الله ماله توفیق راکې چې ته زما نه راضي شي، زه داسې عمل وکم، داسې اعمال زما نه صادر شي چې ته پرې راضي شي. داسې دعاګانې کول عزیزانو. نبی علیه الصلاۃ والسلام هم داسې دعا کوله په سجده کې، او بعض روایتونو کې راغلي عامه دعا به هم نبی علیه الصلاۃ والسلام کوله فی سجوده فی صلاة اللیل. اللهم انی اعوذ برضاک من سخطک. اے الله زه پناه غواړم ستا په رضا باندې، ستا په خوشحالۍ باندې، د څه شي نه پناه غواړم ستا د ناراضتیا نه. الله ما ناراضي شي، ما ناراضه کېږم. وبمعافاتک من عقوبتک. اوږده دعا ده خو نبی صلی الله علیه وسلم به عزیزانو هغه دا دعاګانې غوښتلې، نو مونږ او تاسو هم دا پکار دي. خلاصه هغه دا شوله آسان اعمال عزیزانو. مسواک استعمالول الله پې راضي کېږي. د روټۍ او د خوراک نه وروستو د څښاک نه وروستو الحمدلله ویل، په دې باندې د صحابو په لاره باندې تګ، ځان په پارټیو په ډلو کې مه تقسیمول، په دې باندې الله تعالی راضي کېږي د انسان نه. رښتیا وینا کول، د زړه او د خوله خبره هغه رښتیا کوله، داسې خبرې کول چې الله پې راضي کېږي، او داسې خبرې نه کول چې الله پې ناراضه کېږي. دغه رنګې عزیزانو د الله نه دا دعا غوښتل چې رب العالمین زما نه راضي شي، الله ما نه راضي شي. نو چې کله انسان داسې اعمال په ځان کې راولي، رب العالمین د دغه انسان نه راضي کېږي. نو رب العالمین رضامندتیا چې کوم د ما تاسو ته وفرمایل چې دا لوی نعمت دی په نعمتونو د رب العالمین کې چې الله رب العالمین د انسان نه هغه راضي شي. لکه څنګه چې رب العالمین مونږ چې مخکې آیات ولوستو، رب العالمین په قرآن کې چې فرمایي په سورة التوبه کې 82 نمبر آیات دی چې وعد الله المؤمنین والمؤمنات. الله رب العالمین وعده کړی دا د ایمان والاو نارینو سره، مؤمنانو نارینو زنانو سره. و د څه شي وعده کړی؟ جنات تجری من تحتها الانهار. جنتونه به الله تعالی ورکوي لاندې د هغې نه د ګبینو، د شرابو، د اوبو او د پیو دا نهرونه به روان وي، بلډینګونه به وي، همیشه به وي په دغه جنتونو کې. په دوی به فنا نه راځي، زوال به نه راځي، ځواني به همیشه وي. خالدین فیها ومساکن طیبة. او ښکلي ښکلي بنګلې به وي. یرا ظاهرها من باطنها. داسې شفاف د یاقوت او د مرجانو د کاڼو نه به جوړې وي چې دننه طرف به د بهر طرف نه ښکاري. دا ټول الله تعالی ورکوي په هغه جنتونو کې چې همیشه دي. دا پس چاله ورکوي؟ ایمان والاولا. خو رب العالمین به فرمای ورضوان من الله اکبر. رضامندتیا او رضایی د رب العالمین، خوشحالی د رب العالمین چې په جنت کې به اعلان کیږي. دا د الله تعالی د طرف اکبر، دا د ټولو نعمتونو نه لوی نعمت دی، د جنت نه لوی نعمت دی. الله ورته ویلي اکبر لوی نعمت دی. او ذلک هو الفوز العظیم. همدا صحیح کامیابی او غوره کامیابی ده. الله رب العالمین دې موږ او تاسو نه راضي شي. رب العالمین دې په دې خبرو باندې اول ماته او بیا تاسو ټولو ته د عمل کولو توفیق راکړي. وصلی الله وسلم علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین.